وسازه ستړی مشي صحت دې ښه دی نوم دې څه دی د کوم ځای نه روان یې کومه خوا ته ځې په خیر جلال آباد ته ځې د مایپر کې لاره ولې بندېږي څونه وخت کېږي چې په دې لاره ځې او راځې تګ کې 2 کاله کېږي همدا غواګۍ کې ځې سوړلۍ در سره شته تنها ځې ترکاري راوړو په دې کې د کوم ځای نه ترکاري راوړو او اوس موسم د ترکاري دی نو غوښتنه دې څه د دې ډریورانو نه ولا دوی داسې دا وړه ګاډي لاره بېلاس دی د خو چې لاره بند شو وروره دوی خپل لاس پرېږدي بل لاس ته وړي چې لاړو بس لاره بنده ده
ته ګوري چې بس چپهداري ولسوالۍ ده په پوستې باندې حمله کړې ده او جنگ روان دی دغه لاره ده موټر ټول ولاړ دي او نه پرېږدي چې پارون نورستان خواته لاړ شي دا چپهداري ولسوالۍ ده هلته عسکر ولاړ دي موټر نه پرېږدي دا وګوره ټول موټر یې درولي دي جنگ روان دی او وشتل دي په پوستې حمله کړې ده چپهداره کې
ښه راغلاست درنو دوستانو. وروسته د څه کم 12 ساعته 14 ساعته وروسته موږ نږدې راورسېدلو پارون ته، او دا د پارون سړک دی چې کار پرې روان دی او دا یې ځنګل دی. ځنګلونه یې ګورئ، ښکلاګانې یې ګورئ. نو تاسو زموږ ملتیا وکړئ، نورې ویډیوګانې به جوړوو. زه هم ډېر زیات ستړی شولم، غوږونه مې دا اوس بند دي. د کابل نه تر نورستانه پورې تاسو راسره ملتیا وکړم. ځینې تصویرونه دي هغه نور هم در سره شریکوم. وروسته د هغې نورو ویډیوګانو په تمه باندې واوسئ او په دې هیله باندې یم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او شیر یې هم کړئ. مننه.